درنو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني د ارګ ترڅنګ خپله میرمن هم له لاسه ورکړه. که څه هم وروسته له هغه چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني له کابل څخه ووت نو ځای ځایګه یې کره څرګند نه و، خو کله چې وروسته هغه د یوې ویډیویي استوزي له لارې وګړو ته پیغام ورکړ نو ښکاره شوه چې هغه دوبۍ یا ابوظبي کې دی. اوس دغه پته جوته شوې ده او له ځای څخه تازه خبرونه راغلي دي. څو ورځې وړاندې د پخواني ولسمشر اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح په دوبۍ کې لیدل شوی و چې د یو بانک کارمند سره په خبرو لیدل شوی و. د اشرف غني د واکمنۍ د راپرځېدو نږدې 2 میاشتې تېرېږي. د پخواني واکمنۍ مشران اوس یو په رسنیو کې راڅرګندېږي. داسې ښکاري چې ولسمشر غني د ارګ ترڅنګ خپله میرمنه رولا غني هم له لاسه ورکړې ده. په رسنیو کې یو انځور لاس په لاس کېږي چې پکې رولا غني په هوایي ډګر کې لیدل شوې ده. د رسنیو په وینا رولا غني چې په هوایي ډګر یا الوتغالي کې کومه سوداګري یا سودا کړې ده د فلایټ نمبر یې د امریکا دی، یعنی رولا غني هم اشرف غني پرېښود او امریکا ته لاړه. بل خوا پخواني ولسمشر په یوه تازه مرکه کې ویلي چې طالبانو د نجونو د زده کړې، د ښځو د حقونو، ولسي بیرغ یا ملي بیرغ او نورو ولسي ارزښتونو ژمنې کړې وي، خو دا ژمنې یې تر اوسه نه دي پوره کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.